دوستانو داسې تاسو څنګه د کانکورپرو اپلیکیشن وکاروئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ټول جزئیات بیانوم. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ په خپلو تلیفونونو کې، نو تاسو ته به د مضامینو صفحه خلاص شي. په دغه صفحه کې تاسو وینئ چې موږ ټول مضامین لیست کړي دي او همدارنګه د هر مضمون د پوښتنو شمیر دلته تاسو ته ښودل کیږي او هر مضمون خپله تمرین بټنه لري. د مثال په ډول تاسو راځئ دلته د پښتو په مضمون کې تمرین کوئ، راځئ دلته د پښتو مضمون د تمرین په بټن باندې کلیک کوئ. پاس په سر کې تاسو د همدغه مضمون د پوښتنو شمیر وینئ. مثلا په پښتو کې 508 پوښتنې دي او موږ تاسو یې په 4مه پوښتنه کې یو. دلته یې له پیل څخه کوو. کله چې تاسو دلته پوښتنه ولوستله، هره پوښتنه 4 ځوابونه لري. راځئ کوم ځواب چې ستاسو له نظره درست دي په همغه باندې کلیک کوئ. بیا دلته د دوام په بټن باندې کلیک کوئ. دلته لاندې تاسو ته د همدغې پوښتنې نتیجه ښودل کیږي چې آیا تاسو دغه پوښتنه صحیح ځواب کړه او که مو اشتباه ځواب کړه. په همدې شکل تاسو دوام ورکوئ. که چیرې تاسو غواړئ چې یوه پوښتنه وروسته لاړ شئ، دلته ما مخکینۍ لیکلې، مثلا له 4مې پوښتنې 3مې پوښتنې ته لاړ شئ، په مخکینی بټن باندې دلته کلیک کوئ. بیا راځئ همغه درست ځواب تاسو دلته کلیک کوئ. په همدې شکل باندې تاسو کولی شئ چې مثلا نور مضامینو کې هم تمرین وکړئ. مثلا په بیولوژي کې چې کله تاسو دغه تمرینات وکړل، بیا تاسو ته دغه تمرین شوي سوالونه ټول دغه اپلیکیشن راخلي. تاسو ته دلته د پایلې په صفحه کې ښیي. بیا دلته تاسو ته هم ښیي چې تاسو څو پوښتنې سمې او څو ناسمې حل کړي دي. بیا تاسو کولی شئ چې همدلته د دغو ناسمو پوښتنو په شمېره باندې یا د سمو پوښتنو په شمېره باندې کلیک کړئ. تاسو ته دغه پوښتنې بیا دلته د لیست په شکل ښودل کیږي. همدارنګه تاسو ته ښیي چې ستاسو ځواب کوم او سم ځواب کوم و. همدارنګه دلته د پلس بټن ده. پاس مضامین دي، دلته د کابل د پوهنتون د پوهنځیو جدول ده او همدارنګه د کانکور امتحان موږ پکې جوړ کړی. نو پاس تاسو کله د مضامینو د تشریح بټن باندې دلته کلیک کړئ، دلته تاسو 4 مضامین وینئ. په دغه یو مضمون کې موږ د 6 نور مضامینو فورمولونه شامل کړي دي. د مثال په ډول تاسو په ریاضي کې کوم فورمول لټوئ، راځئ دلته د ریاضي فورمولونو باندې کلیک کوئ. بیا راځئ همغه فورمول پسې تاسو لټیږئ او همغه فورمول باندې دلته چې کله کلیک کړئ تاسو ته همغه فورمول ته ښودل کیږي. مثال په ډول جذر. همدارنګه ټول کوم فورمول چې تاسو ضرورت ورته لرئ، تاسو کولی شئ چې همدغه له نوم نه یې پیدا کړئ. بیا تاسو کولی شئ همغه فورمول ووینئ. په همدې شکل په فیزیک کې، کیمیا او هندسه مثلثات او احصایه کې هم فورمولونه دي. بیا چې کله تاسو دلته وروسته راسئ، دلته موږ د تشریح لپاره ریاضي، فیزیک او کیمیا دلته ځای پر ځای کړي دي، خو تر اوسه تشریح مطالب موږ تر اوسه دلته نه دي پکې خپاره کړي. په راتلونکي کې له خیره سره د موږ کوشش ده چې دغه 3 مضامین په اساسي ډول دلته موږ تشریح کړو او تاسو ترې استفاده وکړلی شئ. بېرته راځئ دلته وروسته تاسې د مثال په ډول تاسو غواړئ د کابل پوهنتون د پوهنځیو جدول ووینئ. راځئ دلته د پوهنځیو په جدول باندې کلیک کوئ. دلته فعلا موږ تنها د کابل پوهنتون راخیستی. په راتلونکي کې موږ کوشش کوو چې د ټولو ولایتونو پوهنتونونو پوهنځي دلته له نمرو سره لیست کړو. تاسو دلته وینئ چې د پوهنځي نوم ده، ډپارټمنټ ده، همدارنګه حد اقل نمرې او حد اکثر نمرې کود دی. همدارنګه دلته امتحان موږ جوړ کړی دی چې تاسو راځئ دلته په امتحان باندې کلیک کوئ. د امتحان په بټن تر کلیک وروسته تاسو ته دلته 3 نور آپشنونه ښکارېږي چې یو د لارښود PDF ده چې تاسو کولی شئ له دې ځایه ډاونلوډ کړئ یا ولولئ. بیا ورپسې دلته امتحان ده او لاندې نتایج دي. دلته راځئ تاسو په امتحان باندې کلیک کوئ.
د کابل د امتحان په شکل دلته دا ټول سوالونه په 4 برخو ویشل سوي دي چې تاسو هره برخه جدا جدا دلته سوالونه یې حلوئ. د مثال په ډول دلته تاسو دا سوال لولئ، بیا په دغو جزونو کې هر جز تاسو ته درست ښکاري یا هماغه دلته کلیک کوئ د اول سوال، بیا هم په همدې شکل باندې تاسو دغه پوښتنه تبدیلوئ. دویمې پوښتنې ته ځئ، په همدې شکل تاسو دوام ورکوئ. څه کله تاسو دغه ټولې پوښتنې تکمیل کړئ، راځئ بیا دلته لاندې مثلا تر 43 تاسو تکمیل کړئ، بیا دلته په ثبت باندې کلیک کوئ، بیا تاسو ته دغه فایل ثبتیږي. په همدغه شکل تاسو راځئ په دغو نورو برخو کې هم پوښتنې ټولې حلوئ. بیا له دغو حل نه وروسته تاسو راځئ دلته انتخاب باندې کلیک کوئ، خپل نوم دلته لیکئ، محمد به ولیکو او په همدې شکل تاسو خپل انتخاب کوئ دلته حقوق. بیا تاسو دغه خپل نوم او انتخاب ثبتوئ. له انتخاب له ثبت نه وروسته تاسو راځئ دلته په بک بټن باندې کلیک کوئ، بیا تاسو دا خپله نتیجه دلته وینئ. نو دغه به دغه اپلیکیشن د کارولو ویډیو. که چیرې تاسو نورې پوښتنې، پیشنهادونه یا په کومو مضامینو کې په پوښتنو کې کوم مشکل وینئ یا ګرامري کوم مشکل وینئ، نو تاسو کولی شئ دلته په اړیکه باندې کلیک کړئ، بیا دلته په دغه فیسبوک آیکن باندې کلیک کوئ، بیا ماته په فیسبوک کې تاسو خپل پیغام لیږئ. همدارنګه دلته د اپډیټ بټن ده، تاسو په هرو 2 هفتو کې حتما په دغه اپډیټ بټن باندې دلته کلیک کړئ. تاسو دغه د پلی ستور همدغه اپلیکیشن ته راځئ، بیا دغه اوپن په ځای باندې کله چې موږ نوي تغیرات پکې راوړي، بیا دلته اپډیټ لیکل سوی، بیا تاسو په همغه اپډیټ باندې کلیک کوئ، بیا دغه اپلیکیشن تاسو ته اپډیټیږي، یعنې او کوم معلومات چې موږ نوي په دغه اپلیکیشن کې جوړ کړي هغه ټول د تاسو تلیفون ته درځي. دا ځکه چې دغه اپلیکیشن چې دا آفلاین د انټرنیټ ته ضرورت نه لري، نو ځکه چې موږ کوم نوي شیان په دغه اپلیکیشن کې اضافه کوو هغه تاسو ته نه درځي، ځکه دا اپلیکیشن خو آفلاین ده. نو بیا تاسو کله اپډیټ وکئ، بیا دغه موږ نوي مطالب چې جوړ کړي هغه تاسو ته په اپلیکیشن کې اضافه کیږي. نو دغه د رهنما ویډیو هم، دا ویډیو بیا له دوستانو سره هم شریکه کړئ او ټولو پښتنو ته یې ورسوئ. السلام علیکم.